چې کله دا پی ټی آی ګورنمنټ رالو زموږ د دې نه ډېر زیات ینګ سوچ دی ینګ جنریشن دی او هغه بس مونږه بس سیده دا وایي چې مونږ ډېر سخت مایوس مراد علي لپاره لاسونه پکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا اودیو کې موجود و په پیښور کې په یو حال کې چرته چې اعظم غډیر خملګری جماعت تاسو یو ایوارډ شو پروګرام جوړ کړی دی په دې کې مختلف نرمدان ته ایوارډونه ملاوي کی جماعت تاسو ته نو لمبي خبرې تیرې کو جماعت تاسو دې ایوارډ پروګرام حواله سره وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. بس د احترام د ټولو دوستانو د جیم صاحب د شاهد خان د ابراهیم کمال صاحب کیسر صاحب راغلی خوشحال حیدر نسیم پهلوان عدنان صاحب او د مردان نه زمونږ حسین محمد لاله چونکې زه هر د 1996 نه دا یو سلسله جاری وه چې زما پر کار ډېر محروم پاتې ده خاص کر کې د کې پی کې نو پراید اف پرفارمنس خو نه ده یو ورکوټې ایوارډ ده وی ما یاد کړل چې ما د دوی د فن د اعتراف وکړو چې آیا دوی څه خدمات شته باقي دا ګورنمنټ له پکار دي کلچر ډپارټمنټ له پکار دي چې کم سے کم پښتنو ته چې نورو صوبو خلکو ته 15-20 ایوارډ میلاویږي نو کم سے کم 10 خو زموږ حق ده نو انرجیټک خلک دي خاص کر کې د ینګ انرجیټک جیم صاحب ډېر ممنون یم چې ټایم وکړو رالو شاهد لالا شو نور ملګري شو نو زمان خلیل لیټ کې رالو عرفان کمال شو د دې ایوارډ مقصد صرف دغه د دې سرټیفیکیټ چې سبا تاسو څوک داسې چېرته وایي چې تاسو آرټسټان وایي نو سره شته دا صرف دې لپاره دي نورې څه او جی ثبوت ته الله دې دوی لري رده او دوی ته د ایوارډ حاجت نشته اصل کې کم خلک چې د مینوالو په زړونو کې ژوندي وي په زړونو کې اوسېږي مې وي چې د دې نه ښه ایوارډ بل نشته سر تھینک یو سو مچ مراد خان. ټیک شو مننه قدرمنو د پېښور ټلویزیون جی اف سره ولاړ دی دوی پروګرام لا راغلی یقین چې ډېر زموږ قابل احترام دی اثر جی سب وادي ایوارډ پروګرام په حواله سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مراد سے پرواز ټي وی جلې کنه ستا ډېر زیات د پښتو ژبې لپاره خدمات دي زه اکثر ستا د یوټیوب چینل ګورم زه چې دی کنه شاهد خان لاله او د والد صاحب اوري هغوی چې کم کار د پښتو ژبې لپاره کړی یا د فلمونو لپاره یې کړی دی کنه هغه لا د اوسه پورې چې دی کنه لکه څوک نشي کولی الله دې بابا له جنتونه ورکړي ډېر ګریټ انسان او بیا چې دی کنه شاهد بھائی چې دی کنه په دې فلم انډسټرۍ ته چې دی کنه راغی د په کریډټ باندې لکه ډېر زبردست کارونه دي ستاسو چې دا کوم ډایرکټر ناست دي دا پرایویټ ډایرکټر چې کوم ناست دي دوی هم چې دی کنه ماشاءالله ډېرې ښه ډرامې چې دی یوټیوب روان دي مونږ یې ګورو مونږ یې دغه کوو نو الحمدلله مونږ مشترکه پی ټي وي شو تاسو شو مشترکه د ژبې دپاره د پښتو د کلچر دپاره چې دی کنه کار کوو هلي ګلي کوو انشاءالله تعالی او زه چې دی کنه اوس ډېر انقریب چې دی کنه شاهد لالا سره چې دی کنه مونږ یو میګا سیریل د پښتو کوو انشاءالله ما شاهد بھائی ته ریکویسټ وکړو چې انشاءالله په نیکسټ ویک کې دواړه په هغې باندې یو میټینګ کوو چې ستا پروډکشن هاوس او زموږ د پی ټي وي نیشنل لپاره چې مشترکه چې دی کنه کار وکړو څه دغه وکړو د دې پښتو کلچر د پښتو د علاقایي چې دی کنه زموږ وروسته ورځ چې دی کنه دا کلچر چې دی کنه لاندې سي ختمېږي دغه کېږي ځکه چې د ینګ کم کل چې دی هغه چې دی کنه نه اجرت پېژني نه جومات پېژني اورې نو هغوی چې دی 24 غنټې کې دی د موبایل سره او د نېټ سره او د کمپیوټر سره لکه دغه شوی زموږ هغه علاقایي لوبې هغه علاقایي چې دی کنه هغه ورو ختمېږي دغه کېږي نه دې لپاره به شاهد لاله مونږ مشترکه او تاسو هم زموږ سره چې دی کنه هیلپ کوئ جمال تاج صاحب ډېره مننه چې هغوی چې دی کنه د ایوارډ شو ډېره ګرینډ ایوارډ شو یې ارینج کړی و د هغوی یو طرف بیا ډېره شکریه چې مونږ کسانو له پکې عزت راکړو الله دې عزتمند کړي الله دې زموږ ټول اتفاق اتحاد لري خوشحاله اوسئ عزتمند. سر یو ریکویسټ اخر کې چې تاسو په هفتې کې زموږ یو کم لیجنډ اداکار بیا راغواړي یو سره یو ملاقات بالکل هغه الریډي زموږ سلسله شروع ده انشاءالله تعالی تاسو بیا موږ خپل لیست راکړئ زموږ سره لیست شیر کې انشاءالله راغواړو کم نیو نسل چې دا دې سره انټرویو بالکل راغواړو ولې ثانک یو سو مچ قدرمنو د پښتو د فلم انډسټرۍ سوپر سټار بوزګه په دې وخت کې سوپر سټار دی نو یقینا چې شاهد خان دی کومه ګورو پښتو فلم انډسټرۍ چې آباد وا په دې وخت تقریبا په دې کم چې خراب وخت مده فلم انډسټرۍ ختمېده نو دوی په دوی باندې بعد دوی په پروډکشن هاوس باندې بعد چې دوی ته لاړل زما ختمېږي خو نه بهرحال خو ډېر زیات زوال پرې راغلی شاهد صاحب ټول وړاندې تاسو ډېر مبارکباد درکوم چې ایوارډ درکړل شو انو وسو دې پروګرام په حواله سره بسو نو ګوره دا خو لکه پروګرامونه چې کوم دي نو دا زمونږ د فنکار دی یا زمونږ چې کوم فنکار برادري ده د دې لپاره دا یو اکسیجن لري نو خیر زمونږ په صوبه کې خو داسې پروګرامونه ډېر کم کېږي ډېر توجه ورکوي نه خو دا هم یو زما خبره
شونکه ده بالکل یو تازه دونه فنکار دونه چې دا تسلی ته ملو شي تسلي ورته ملو شي. نو دا زموږ دغه چې کوم دی جمال تاج صاحب دا یو پروګرام ارینج کړو. تقریبا ډېر وخت یې ما ته ویلي خو ما کېدی شي وشي یا کېدی شي ونه شي، بس اچانک وشو او نو بس دا دې موږ ټول پکې رالو. بیا پکې زموږ چې کوم مختلف ورګري بیا زموږ پي ټي وي صاحب ابراهیم کمال صاحب هغه هم پکې رالو، نو هغه سره ملاقات وشو. نو دا ډېره ښه خبره ده. نو بیا ما جیم صاحب ته وویل چې کوم مسله خبره زموږ دا کوم پرایویټ چینل دي هغه دومره ښه کارکردګي ونه ښویل. دا زموږ سرکاري ټي وي دی پي ټي وي. نو زه تاسو ته خواست کوم چې تاسو دې پښتو دپاره زموږ دا کوم پښتو ژبه ده یا زموږ کوم دا د جومات دی کلچر دی خبرې اترې دا پروموټ نو انشاءالله هغه وی چې که خیر وي موږ به ډېر تر ملاقات کوو په دې باندې. موږ خبرې ټول دا ټوله پروګرام چې وشو په دې ټول پروګرام کې دا یو ډېره خبره او ډېره پوزیټیو خبره ده چې زموږ په پي ټي وي کې داسې یو جي ایم ناست دی چې د هغه لکه تر اوسه پورې چې ما دا جذبه نه ورکړې. موږ نور پي ټي وي والا ډېر پروډوسران هم لیدلي او ډېر خلک هم لیدلي او دوی چې کومه خبره وکړه نو ابراهیم کمال صاحب نو زه مطمئن یم انشاءالله کوشش به کوو چې دوی سره یو خپل سیټ اپ وکړو. بل یو خبره کوم زه که موږ د پنجاب حکومت وګورو هغوی مریم نواز هغوی فلم انډسټري له تقریبا 200 کروڑ روپۍ ورکړي چې مطلب فلم انډسټري بحال کړي. نو زموږ خپل د کیفیکي حکومت چې دی هغوی خو لکه دې بیخي هغه ورڅه دغه نه کېدو دی حوالې سره څه ویل یاره والله چې موږ په خبرو ستړي شو، بلکې زموږ چې کله دا پي ټي آی ګورنمنټ رالو زموږ د دې نه ډېر زیات چې یاره دا راشي نو دا یو د دې تور پارټي د دې تور خلک دي نو دوی به دې نوې خلک دي پکې ینګ خلک سوچ به وي ینګ جنریشن دی خو هغه بس موږ بس سیده دا ووایو چې موږ ډېر سخت مایوس هغه فلم انډسټري د پاره کولو بجای بالکل فلم انډسټري ختمه کړه. دا اوس لکه زموږ پنجاب هم زموږ ملک کې زموږ صوبه ده هغه د فنکار د پاره ډېر ریالیزل کوي لکه دا اوس چې کومه خبره بالکل نوې کې هغه ګوره یو خبره پکې دا نه چې هغه دا نه وي چې د پنجاب دی او دا د سند دی او دا د پښتونخوا دی او دا د بلوچستان دی. هر ډایرکټر یا هر پروډوسر یا هر هنرمند چې دی هغه ته به چې کوم د هغه ریزلټ کې وي د هغه کوالټي کې وي د هغه یو ریکارډ وي نو هغه ته د تقریبا فی کس 3 کروڑ روپۍ ورکوي چې دوی ته ښه نه پروډکشن کې ښه نه فلم جوړ کړي. نو اوس هلته کې کوشش شروع دی. زموږ خلک زموږ بدقسمتي ده چې زموږ خلک هغه کوشش هم نه کوي بلکې نور هم زموږ فنکار په ځمکه نه هلته نشترحال دی اعلانونه نشترحال کولایږي او نشتهار بندېږي. نشترحال کولایي مونږ د 14 سالو په دې کې تېر چې کولایویږي او بندېږي او دلته زموږ د فنکار چې کوم دی نو ژوند سختېږي او دې خلکو ته راړو دا احساس نشته چې یاره موږ د فنکار دپاره څه خبرو وکړو څه اتره وکړو. حالانکې بار ما ورته وایي چې دوی تاسو په دې ښارونو کې چې کوم سرکاري بلډینګونه جوړېږي دې کې وړې سینماګانې جوړېږي نو چې سینماګانې کله جوړ شي بیا موږ ته د حکومت د فنډونو ضرورت ځکه چې په خپله به دومره کار کېږي دومره فلمونه به جوړېږي دومره پروډکشن به کېږي چې زموږ فنکار ته به د هغه مزدوري ملاوېږي د هغه د ژوند تېرول یوه ښه لاره به ملاوي. خو بهرحال الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي خو یقین مې نشته.